طالبانو د خپلو روزل سوو ځواکونو شمېر په ډاګه که. همدارنګه هغوی خپلو سرتیرو ته نوی پوځي یونیفورم معرفي که او د نورو تازه روزل سوو سرتیرو په اړه یې هم معلومات شریک کړل. دا چې بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. طالبان وایي 50,000 پولیس یې په مسلکي کورسونو کې روزلي دي. طالبان وایي په تیرو 9 میاشتو کې تر 50,000 ډیر پولیس په لنډمهالو کورسونو کې روزلي دي. د دوی په وینا د پولیسو پخوانیو افسرانو او طالب روزونکو دغو پولیسو ته مسلکي روزنه ورکړې ده. همدارنګه طالبانو خپلو پولیسو ته نوی یونیفورم هم معرفي که. د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له ورتګ سره سم د افغانستان د تیر نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه وپاشل سول او طالبانو هڅه ونه کړه چې دا منظم ځواکونه بیرته رایوځای کړي. په تیرو 9 میاشتو کې طالب ځواکونه بې له دې چې یونیفورم ولري او خلک یې وپیژني د خپل سرو ملیشو په شان په شخصي جامو کې ګرځېدل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ چهارشنبې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د پولیسي ځواک لپاره نوی یونیفورم جوړ سوی دی. په نوي یونیفورم کې چې ځینو پولیسو په خبري غونډه کې اغوستی و لوی توپیر یې په رنګ کې دی. پخوا د افغان پولیسو د یونیفورم رنګ فولادي بخونه رنګ درلود، خو د طالبانو له لوري پولیسو ته ماشي رنګ غوره سوی دی. همدارنګه د افغانستان د 3 رنګه ملي بیرغ پر ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ یې پر لستونو لګول سوی دی. طالبان د افغانستان ملي بیرغ چې تر 100 کلونو زیاته مخینه لري او لا هم ډیر افغانان ملي بیرغ ګڼي نه مني او د هغه پر ځای خپل تنظیمي بیرغ د هیواد د ملي بیرغ په توګه تحمیل کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو مرستیال وزیر مولوي نور جلال جلالي د پولیسو د نوي یونیفورم د معرفي کولو پر مهال وویل پولیسو ته نوی یونیفورم د طالبانو د واک د ترلاسه کولو له پیله د دوی لپاره یو لومړیتوب و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاندوی عبدالنافع ټکور وویل یوې کورنۍ کمپنۍ د قرارداد پر اساس 20,000 یونیفورمونه چمتو کړي او 100,000 نور به هم په راتلونکي اونیو کې جوړ سي. د پولیسو نوی یونیفورم به لومړی په کابل او کندهار ولایتونو کې پولیسو ته ورکړل سي. همدارنګه جلالي وویل هڅه مو وکړه چې هیوادوالو ته د خدمت کولو په موخه یو لړ اقدامات ترسره کړو چې یو یې ملي پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم موضوع وه چې د ریاست الوزرا او امیر المؤمنین ملا هیبت الله له تایید وروسته نن د ویش لړۍ پیل سوه. قدرمنو لیدونکو، ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.